لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی رب العالمین فرمائی چې هر د ساشې ذی روح ذائقة الموت د مرگ سکه به خامخا کوي. کم شی چې جمدی دی په دنیا کې د سو د روح خاوند دی دا شی بغیر د مرگ نه نشي پاتې کېدی، مرگ به په خامخا راځي. زمارونو دا خدا اللہ تعالی وینا دا او دا اللہ دا رسول وینا دا حکمون دا دنیا دے جن تا اگورو او دے زندگی تا اگورو نو که مسلمان دے او که کافر دے ټول دا مانی چه مرگ خامخاره نتے لک خلاص دے او نتے روغ او رنزور خلاص چاله چه رب العالمین کم وقت مقرر کری فاغا وقت مقرر وقت ددن خامخا ساخیجی. یو لوی بادشاہ تیر شوی دی، داغی بادشاہ نمو شداد او دام دیر مسلمانانو پا جبا مشهور دی خلقوی لکه دا شیداد جنت جنتونه جوړ کړی دیو څوک پکې لا نورم څه ګډې وړې وای، خو واقعي دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی. تاریخ لیکي ډېر لوی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاہ. هغه زمانه کې چې څومره علاقه وه په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه، او دا یو خبره ده چې کم سړي سره مال او دولت زیات راشي، بادشاهي راشي، د هغه په دې سر کې دا کبر او نشم پیدا شي. دا لازمه خبره ده. د بادشاه سره کبر او نشه ډېر کم بادشاهان به چې دا په نشه نیږي. اکثرو بادشاهانو په ذهن کې او په سر کې د نشې هغه ګن پروت دی. د ده په سر کې دومره لویه نشه راله چې جناب د علاقې د مشرخو څه کوي چې د خدایه دعوی وکړه، وی زه خدایم، او بیا اعلان جاری کو چې کم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به سجده کوي. لکه زمونږ بادشاهانو ته چې څوک ننوځي څوک ورته سلوټ کوي، څوک لاس په تندي کیږي، خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده. یو الله ته به سجده کې، سجده کې تر خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي، خاورې د ذلت شی دی، نو دا خپل مبارک او برکتی تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یریږي، ستا ټول هر څه د هغه په قبر قدرت کې وي، او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پورا عاجزي وکړي، پورا بندګي وکړي، او چې چاته سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼي، دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی. نو جناب ده دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی ما ته سجده لګوي، او بغیر د سجدې نه به دی زما دربار ته نه راځي. نو چې کم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای جوړ و، په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوت او سجده به ورله ګوري. ولې د خدای دی ویې کړی. دنیا کې هر قسمه خلک تېر شوي دي. یو بل بادشاه تېر شوی دی، منځ کې یو خبر رایاده شوه، هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې وه. د محل چې کوم مین ګیټ و په هغې یې خپله ټوپۍ ښودې وه،
او وی چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لګوي هر قسمه خلک نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړو فوج والا هغوی به فوراً اطلاع وکړه صاحب دا کبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله چېرته یو مجاهد په لاره تېرېده نیغ تېر شو اړو پرو یې ونه ساتله د بادشاه هغې پولیس کلکه ونیوی دی دې خوا نه ګورې وایي څه ته وګوره وایي دا بره څه پراته دي هسې چې وکتل وایي ټوپۍ ده او خدایه ټوپۍ ده نو که ټوپۍ ده زه ورته ګورم تاسو هم ورته ګورئ که څه شی دی وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي د هر چا چې ده خو ټوپۍ ده که د بادشاه را وکړه که دا د خو ټوپۍ را وایي تا کې خو اړو سړیتوب نشته ته خو ټوپۍ اړو پېژنې نه نو وایي ټوپۍ نور څه ته وایي خو چې سړی په سر وي دغه د بله پرته ده که د نوزګار یې راکړه چې په سر یې کړم نو که دا نه فالتو وي راکه زه به یې په سر کړم نورونو ته باران ته مې ښودله نو خو ټوپۍ ده که نه وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي منمه چې د بادشاه ده نو چاله خیراتي دې بادشاه ورکړي وایي نه دې ته به سجده لګوي چې په لاره دې تا سجده ونه کړه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وایي د کم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک دی او دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګوم سجده به زما را تندي هغه ذات ته لګي چې کم ذات د دې تندي پیدا کوونکي خالق او مالک دی دې ته مسلمان قسم دې زه یم دا مسلماني خدای زمونږ په زړونو کې مسلماني کړي موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په مولو او پارس خپله مسلماني بیا دیکه کړو په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانانو هم بیا ځان خلاص کړي وی ښه تا دونه بېعزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک دی په لاره روان دی او هغه ته خو مونږ داسې وو خو دا وی راپېښ یې کړې ما ته بادشاه ځان ته حاضر کړه لکه دومره شی درکړې تا څه ویلي دي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به دې کوم زمونږ بادشاه قدر به دې کوم څه حکم یې ما ته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک ستا ټوپۍ خو څه کوي چې ستا په مخامخ راته ولاړه چې تا ته هم سر ونه لګو تا ته هم نه لګو بادشاه وی داسې چل دی چې دې وجل غواړي خو دې په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وی د ده بچي راولئ بچی والا راوستل بادشاہ تلاوت تپوس کیا لکه ته څه کار کوي معلومات خو سړی کوي وایي زه صاحب غشو ویشتو والی اسې ورته وویل ماله د غشو د ویشتو چل راځي چې زه غشي ولمه نو هغه په چې کوم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه ځای لګي پوټې یو انچ هم د هغې نه مخکې رستو نه دي دا د بهادري وه چې د بادشاه په مخ کې د خپلې بهادرۍ اظهار کو وی ښه غشي ولې او هغه چې کوم شیش دی برابر دی وی او ورشه ویله د بچي راولئ بچي راوستل او یو زوی ورته مخامخ ودرو او د هغه په سر باندې مڼه سیو کېښودی وی ته خو غشي ویشتې شي که دا لیده دا غشي دا واله او زه اوس دا سیو به ولې پته به دې ولګي که ته دا غشو د ویشتو ماهرې او دا سیو دې وویشته نو انعام به م درکم او خوشې به دې کم غږ هم درته نه کوم او که سیو دې خطا که نو ستان هم سر من وباسم او چې خطا شي نو څوک به لګي د زوی په سر یې ورته سیو ایښودی ودرېږه چې سم چل درته وښیم اوس واقعي که غشې خطا کېږي خو د زوی سر به لګي یا به د زوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي دا سیو به اصولي پته او که صاحب که مې وویشته ولې ویشته نو زه بري او به یوازې بري کوم نه تاله به ډېر لوی عزت هم درکوم غریب غشي او لینده په لاس کې واغېشتل چې خدای پاکه دا څه په امتحان کې ګیر شو ما خو چې د غشي لاس کې هم نه دی اغېشتی نه مې لینده په لاس کې اغېشتی نه او دا سیو زما د زوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي زوی به مې لګي سیو به لګي د زوی سترګه به او ګران کار دی چې زوی مخامخ سړي ته ودرېږي دا خپل زوی وله دا خو داسې مطلب شو لکه دا خپل زوی دی وله
اسی ورته په سر کېښوده وایي شابه اوس شیشناکه تا دا وکړی چې د غشو د ویشتو ماهر م تکړه شي غش یې لاس کې واغشو یا الله ستا د ناموس او ستا د خاطر الله دا هر څه ما سره کېږي چې زه سجده تا لګوم او دې بادشاه ته نه لګوم الله زما دا لاس هم ستا په واک او اختیار کې دی او الله زما دا بچی هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د بچی دا مرګ هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته ده چې چېرته غشې مې په لاس کې نه غشت ای الله د دې رسوایه نه خو مې وساتي چې غشې راخ که ور پرېښوده تاریخ لیکي تاسو یقین وکړئ چې پټک اقه سیو په دا مینځو لګېده بچی بچ شو سیو ډکرې ډکرې خواله بادشاه ځان ته رانږدې که ویې ټپو وی دا نرځوان دی دا باس ما بریم کړی بریم یې کړی او زما ټوپی چې د ما په دروازه پرته هر څوک چې دي سجده به ورته لګوي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته زه هسکه غړی ګرده چې ګورې زما ټوپی خو څه کوي چې چا ته هم سجده ما سوا د الله نه ونه لګي دا د هغه بادري نو بادشاهان هم قسمونه قسمونه تیر شوي دي شداد هم د خدایه دعوه وکړه د خدای او چې کم سړی به دربار ته راته نو دی لومبی حکم و چې سجده به ما ته لګوي او چې کم سړی به د دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتان یې جوړ کړي نو یو یو بوت به خلکو له ورکو هر چا ته په کور کې د بوت پروت و هغه بوت ته به ور سجدې لګولې که مریض به راغی د دغه شداد بادشاه نه به یې غوښتنه کوله چې دا راله جوړ کړه که چېرته بل څه تکلیف و دنه به یې غوښتنه کوله چې ما جوړ کړه بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور و ډېر لوی طاقت و که د زړه نه څوک وکړو خو مجبور خلک یو ځل یې سوچ راغی یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یو لوی ځای کې کنده وکنستل او په هغې کې اور بل کړو او په ځنګل یې قوم مقرر کړه وایي تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ په دا اور کې به ور اچوئ اور باسې بلېده او چې کوم سړی به د نافرمانه و چا به یې خبره نه منله چا به ورته سجده نه لګوله بس ابه یې نیوه اور کې به یې غورځوي خدای ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي زه خدای هم دې اور ته به یې غورځوم وی جنت په هم جوړول غواړي نو حکم یې وکړو زما په سلطنت کې چې کوم ځای خشته خوږه ځمکه چې هر قسمه میوه زرغوني هغه ځای ما ته وښایه نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهران و هغې وګرځېدل یو علاقه یې ورته وښوله وایي صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي غرونه هم پکې دي اوبه هم پکې دي داسې ځای چې اوبه هم پکې وي موسم یې مزېدار دی اعلی دی داسې ځای ورته وښو اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړه چې په مخ د ځمکه کم قسم میوه د هغه راوړه چې دی په دې خپل باغ کې وکړه او اعلان یې وکړو په مخ د ځمکه چې کم قسم ګل دی او بوټي دي چې زه په دې خپل باغ کې وکړم بس لګیا دي پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړو داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي و نو هغه د په دې باغ کې و او چې کم ګلاب و کمه اونه وه هغه د په دې باغ کې وه وی خله جنت کې خو ولی وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به زما په دې باغ کې بیږي نو د اوبو خشته مزېدارې ولې یې پکې جوړې کړې چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي وی لختې جوړ کې او میخې راولې ابه لشه او هغه میخې به هغه پی به هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به وی جنت کې خو به شاته ني د شاتو ولې به مې وی لړ شی او په مخ د ځمکه ګرځی چې کم ځای د شاتو مچۍ وي راولې حتی کې چې کم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټول یې د په خپل باغ کې کېښودل خشته خشته جینکۍ ولکان یې راوستل هغې یې په هغه باغ کې دیره کړل غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل او چې څومره هیري دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ کې ولګوي لګیا دي صاحبه مصریان لګیا دي
څوک پکې اوسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼې لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلرې پیسې دې خرج کېږي او باغ تیارېږي. اعلان یې وکړو چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو خښته د سرو وي بله به د سپین وي. وی شا به یې سره سپین هم راغونډ کړي چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین ني ټول راغونډ کړي. بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل د هغې نه یې وړې وړې خښتې جوړولې او صاحب به د هغې محل هم پکې جوړېږي چې زه داسې جنت جوړ کړم. زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده وی دا جنت فردوس هغه جنت دی دا شداد جوړ کړی. یاره مې ډېر قمقله خبره ده ډېره قمقله خبره ده. اوس الله دا شداد جنت ته محتاجه دی شداد بسي او د هغه باغ بسي جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی خدای دې وله موږ بوځي. هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس چې دا الله نه سوال کوئ نو فردوس ته وغواړئ ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په دا منځ کې دی ډېر اعلی جنت دی. الله دې ورته موږ بولي. دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې چېرته مقابله کولی شي د جنت د یو بوټي مقابله د یو میوې مقابله نشي کولی. دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې ده. وی څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کړې صاحب بنګلې پکې جوړې کړه او په چا کې دا وی دا جنکې پکې دا حورې دي او هلکان وی دا غلمان دي او ولې پکې جوړې کړه او باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین راغونډېږي چې هغه سره او سپین یې پکې ولګول د هغې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې د سرو سپینو یې جوړې کړې. وزیران ولرال وی صاحب جنت ته تیار شو ستا محل هم پکې صاحب تیار شو خپل محل وزیرانو له محلونه غلامانو له محلونه دا ټول یې پکې جوړ کړل. وی صاحب اوس به ته افتتاح کوې لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي ته به اوس افتتاح کوې او په پرانسته به کې په خپله به هم ورځي او ستا وزیران به هم ورځي. ډېره ښه جدي سنګ را روان شو که نه خو دا ظالم سړی چې ظالم د ده نه د انسان هم نفرت او د الله د فرشتو هم ته ګوره نفرت اسرائیل علیه السلام و فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی دی ستا سره ځان سم کړی دی خدایه راوینیسه خدای الله هر کار کې حکمت دی. فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې ده. نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وی چې ته بار هم سره پرېښي دي وی نه صاحب سپین هم پرېښي دي وی نه صاحب هیرې یاقوت مرجان ملغلرې دا هم پرېښي دي وی صاحب اسم نه یې پرېښي ته راسې جنت وګوره داسې نه یې ډولې کړې وی خګ ورې که زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او داسې دونه لږ هم بار پاتې نو بیا به سره ګورم. یو سړی را مخکې شو وی صاحب لږ سره بار دي کوم ځای دي ویره یو ماشومه جینۍ وه د هغې غوږ کې والی وې د سرو مونږ ویلو مونږ ته دا والی رایستې خو هغه په ژړا شو په چغه شو یتیمه د پلار یې مړ دی زمونږ پې رحم راغی دقه والی په پلانکي کلي کې دی یو ماشوم یې په غوږ کې شته او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو او د نرو مونږ ټول راغونډ کړي ستا په باغ کې مې لګولي وی اله به د اس نه کوزېږم چې د دغې ماشومې نه هم دا والی راوړی او د جنت د دروازې خوا کې ولاړ دی لا نه ننوځي ټول فوج او لښکر وزیران سره ټول ولاړ دي وی صاحب تاسو را ننوځئ نو خیر سړی مولېږه که نه هغه والی به ترې سره وړي وی نه نه تر څو چې دغه والی هم نه راوړی او دا هم په دې یاد کې لګولي دي زه به قدم دننه نه ږدم منډې شو او ماشومې له د بادشاه هغه کارنده ورغلل هله بچې شابه دا والی راکړه بادشاه په نور کې ولاړ دی او جنت ته نه داخلېږي خپل دغه ته شابه ماشومه چته ورکوي ماشوم نه والی اخله هغې چغې جوړې کړې چې نه 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 زه نه ورکوم نه ورکوم بس هغه کس ورته ګوتې کړی چې دی له هم چک ورکړه دی له هم چک ورکړه دا غوږونه یې وله وشلول او هغه والی ته وتښتول په منډه یې دې ماشوم یې الله ته مخ کړه چې یا الله ارمان نو که زما پلار وی نو زما دا والی خو به یې زما نه دې ظالم نه وي یتیم یم یتیم تا بې سرې کړم پروردګار
که زما پلار نه وي هغه د هغې پلار هم څه نه شو کولی خو د هغې ماشومې په زړه کې خو دا چغې جوړې کړې الله دې ته بې سرې کړی ما یتیم یم نو که نن زما بابا جمدې وي که نه نو زما دا والې خو به دې ظالم ما نه وړي واقعي حدیث پاک کې راځي چې د یتیم په سر به د رحم لاس ږدي او الله په دې ډېر خوشحالېږي چې څوک د یو یتیم ماشوم یا ماشومې په سر د رحم لاس ږدي دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم وشي هغه ته مظلوم وایي چې هغه د خولې نه وباسي د الله دربار ته دې نه زر رسېدونکی شی بل نشته او یا الله ورته وایي چې ای مظلومه ظلم در سره شو لانصرنک ولو بعد حین زه به تا سره امداد کوم د دې ظالم نه بدل الله اخلم زه لږ ساعت پس دې خیر دی خدا بدل آدم دې ماشومې سره الله چت چې الله دې چت که بادشاه وي څه چلم وکړو وی جی هغه والې م راوړه شاه به دا ویلې کې زرګر ته ووایي چې دا یو ځای کې ولګي نو زه باندې ننوځي هغه ځای کې رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم ورشه دا ماشومې دعا قبوله شاه به ورشه چې دا سپېره ده نه د دې باغ ته قدم وانه دي چې باغ ته ننوځي چې دا مری دی ورته نیولي وساره ته ایستي شاه به فټافټ بادشاه وزیرانو ټول شاته ولاړ دی او فوج دی لوی دومدام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډولکي دي او نخري دي او ډوډۍ دي او میلمانه دي او لوی شرمول جوړ دی او ناګهانه اسرائیل علیه السلام راغی او په قصات ورنږدې شو مری نه یې ونیو او سیت یې وایستل په غاس د پاسه مړ شو لاندې راپرېوت خپل باغ ته داخل نه شو او روایت کې راځي چې ماشوم الله ته فریاد وکړو نو فرشتو الله ته چغې جوړې کړې چې یا الله دا ماشوم یتیمه ده ډېر ظلم ورسره کېږي الله دې ظالم سره خو چې نور صبر ورته ونه کړي الله راوینیسي نو د اسرائیل علیه السلام نه چا تپوس وکړو وایي ته خو د ډېرو خلکو نه څاګانې وباسې دا راته ووایي چې ته په چا دې رحم راغلی دی وایي نه زما په اړه کې رحم الله نه دی جوړ ما ته چې الله حکم کړی دی که هغه ماشوم دی او که ګدا دی او که لس دی او که شل دي ساتې راوالم دی د اسرائیل علیه السلام سره ډېرې فرشتې ملګري چا نه په خپله وباسي چا نه د ناستو په ذریعې څه وباسي وایي ناسې رحم نه خو هسې چېرته د افسوس یاره یو ځای کې مې افسوس کړی و هغه دریابي کښتۍ روانه و په دریاب په منځ کې الله تعالی هغه غرقه کړه ما ته یې حکم وکړو چې ته ورشه او چې څومره په دې دا خلک دې په د کښتۍ کې نو دا دې ټولو نه سا وباسه زه ورغلم ساګانې مې ترې اوچته کړې یو زنانه وه او د هغې په غېږ کې ماشوم او هغه ماشوم یې د خپلې سینې ته راپیوس کړی او هغه ماشوم له پی ورکړل او د کښتۍ یوه تخته چې ماته شوه نو دغه زنانه په هغه تخته راپاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله غټه تخته وه او دا پې دا زنانه چې هغه ماشوم بچی په دا غېږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پیوس کړی دقه ځان یې کلک کړی تخته یې نیولې ده او ماشوم بچی یې نیولې دی او دا دریاب ونه چپې ورکوي وایي تا ما ته حکم و چې ورشه دې ښځې نه څه وباسه نو ستا حکم و الله نیغ رالم او دا وایي ستا حکم و الله ورلم او د هغه مور نه مې وله څه وویستله او هغه ماشوم بچی په دریاب په منځ کې پته هغه تخته د هغه مړې مور په هغه سینو هم دقسې پاتې شو وایي دقه ځای مې یو پوټی افسوس وکړو چې الله دا ماشوم به څه کوي دا خو ډېر قابل رحم دا یو افسوس مې کړی دی اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو وایي نه الله بیا ته نه خبر وایي ښه نو ما دریاب ته حکم ورکړه هغه تختې له چپې ورکړې او په درجه هغه تخته غاړې ته وغورځوله ماشوم دې په غاړه روغ بیا مې یو زمری مقرر کړه ابه راتلو دې ماشوم له به پی ورکول ورځ زمری خو چې انسان وویني او بیا ماشوم کوم ځای روغ پرېږدي خو چې په حملو کې په یو ساعت یې چیر پار کړي ما زمری مسلطه کړه الله تعالی خو کولی شي هغه زمری به راتله ماشوم له به پی ورکول بیا به راتله ماشوم له به پی ورکول ماشوم مې رو رو د هغه زمری په هغه پیو باندې لوی کړي د ګرځېدو شو چې هغه ماشوم د ګرځېدو شو منډې ترلی شروع کړې خشته ماشوم لال کلي ته ورسېده
هلته مې موله د خوراک او د څښاک انتظام وکړ. اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو. غل خلکو نه به غلاګانې کولې، ډاکو ته جوړ شو، ډاکومارو سره ملګری شو، په لاره د خلکو نه شوکې کولې، ډاکې به یې کولې. اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ او د علاقې د خلکو نه حکومت واخیسته. هغه ماشوم د هغه خلکو بادشاه جوړ شو. چې بادشاه جوړ شو نو د هغې نه پسې د خدایه دعوه وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته څه وویستله.